السلام علیکم کتونکو اوریدونکو ته ترنګونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه ستاسو سره یو ځل بیا د یو ډیر اهم موضوع سره مخامخ یو او اهم موضوع هغه دا ده چې سوشل میډیا دور دی او د موبایل او د کیمرو دور دی. یو زمانه داسې و چې تصویر ایستل ډیر ګران کارو او په زړو کیمرو باندې تصویران ایستل او د غیر ریلونه صفا کول او یو ډیر عجیبه غونته صورتحال به و. چونکه اوس نوې دور دی او د هر چا سره په جیب کې ښه بهترینه کیمره موجود ده په موبایل کې، نو تصویر ویستل ویډیو جوړول دا ډېر اسان کار دی. خو د هغې سره سره چونکې زموږ په پښتنه معاشره کې هغه شانتې سوشل نارمز یا چې کوم آداب دي د دې سیزونو د هغې خیال نه ساتلی کېږي او تصویرونه ویستل ویډیوز جوړول د خلکو نه د هغې نه د اجازت نه بغیر او هغه سوشل میډیا ته اپلوډ کول، فیسبوک ته، واتس اپ سټیټسو ته، ټیک ټاک ته یا نور چې کوم د سوشل میډیا پلیټ فارمز دي هغې ته اپلوډ کول دا یو عامه خبره ده زموږ په معاشره کې. او د سړو د هلکانو خلایو طرف ته خو دا خو زموږ په معاشره کې د خواتینو د ماشومانو جینکو د هغې تصویران ایستل، د هغې ویډیوز جوړول په پردو ودونو کې یا په نورو غمخادیو کې یا د کالجونو د یونیورسټو په فنکشنونو کې داسې سیزونه کول او هغه سوشل میډیا ته اپلوډ کول دا یو خطرناک کار هم دی. د آدابو نه خلاف ته، زموږ د کلچر نه خلاف ته او د دشمنۍ هم جوړوي. او په مخکې دور کې هم داسې شوي دي، یعنی چې کله چې سوشل میډیا نو او سمارټ فونز نو راغلي نو هم په تصویرونو ویستلو باندې تر دې چې مرګونه هم خلکو کړي دي. ډاکټر نصیر صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب په دې باندې به خبره کوو چې زمنګ د معاشرې د پښتنې معاشرې کې خدا سیز ډیر عام دی او خلک دا ګنام نه ګڼي او اخلاقی تور هم داسې بد داسې ګڼي نه، اگر چې ګڼي بد خو کوي بیا هم او ډیر خبرونه هم پکې وشي. خو څوک چونکې دې ته لیګل پروټیکشن نه دی حاصل په دې حواله باندې، څوک عدالت ته په دې منظم نه او که څوک تعلیم دي نو څه خاص چاته دا غیر اسپاس نه ملوي هغه شان د دې وجې نه تر اوسه پورې دا کار ډیر عام دی. لکه د یو بل سړی نه څوک په لار روان دی معذور دی یا هر څه صورتحال دی دغه نه ویډیو جوړول او هغه اپلوډ کول دا یو عامه خبره ده. نو دغلته په یورپي معاشره کې څه صورتحال دی، هلته کې د دې څه لیګل پروټیکشن شته که نشته، په خلکو کې د دې په حواله باندې اویرنس په سکول کې څه ایجوکیشن خلکو ته میلاویږي، پیرنټس ته ایجوکیشن میلاویږي که نه میلاویږي. او زمونږ په معاشره کې به چونکې دا زمونږ اندرونی خبره ده، بل کوم بل چاته ضرورت نشته، زمونږ خپل تعلیم او زمونږ خپل تربیت په دې حواله باندې پکار دی. نو زمونږ په معاشره کې به دا چینجز څنګه راځي؟ تاسو څه ویل غواړئ زمونږ کتونکو اوریدونکو ته؟ ډیره مهرباني ډاکټر خالد فاروق صاحب او ټولو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه احترامات. دا ډیره اهمه موضوع ده د نن چې موږ کومه موضوع چیړو دا په دې لحاظ سره ډیره اهمه ده چې دا زموږ په معاشري کې داسې ښکاري چې لکه دا یو بالکل عادي سیز دی، لکه دا بالکل خلک دې ته لکه هیبچول شوي دي، بد نشماري، حالانکه د دې نه عادت پکار دی، دا ډیر غیر اخلاقی کار دی، دا ډیر غیر انساني کار دی. ته د بل سړي پرایویسي ته ننوځي داغه د اجازت نه بغیر، لکه تصویر یا ویډیو داغه پرایویسي ده ته هغه ته زی نو د کوم چې کوم د جی ډي پی آر ورته وایي کنه، جنرال ډیټا پروټیکشن رولز چې کوم دي د ټوله دنیا کې لاګو دي، د یونایټډ نیشنز رولز دي او بیا دلته کې یورپی یونین لا نورم سخت کړي دي، بیا جرمني خپل لا نورم سخت کړي دي. لکه دوی چې دي لکه دا چې د کوم شخصي انفرادي پرایویسي دا هغه به څوک نه وایلیټ کوي، هغه ته به څوک ننوځي نه. نو دې کې لکه زه د جرمني خبر وکم چې دلته د دې سختي تر دې حد پورې دا چې خلک فار ایگزامپل د یو ویډیو لګي د خپل دکان یا د شي نو هغه چې څومره فیسز وی مخونه وی هغه بلر کی چې هغه پیژندګلو نه کیږي. نو بیا د دین علاوه چې کله مونږه د ماشومان په سکولونو کې داخلو، نو په سکولونو کې د والدینو نه او د ماشومانو نه ځکه چې دا چې پنځم شپږم اووم ته شي بیا خو د ماشومانو سره موبایلونه وي، نو دا سیس چې کوم دی والدینو او د سټوډنټانو دواړو نه دا سیس هغه ساين کوي چې ګوره دا ماشوم به په دې سکول کې چانه تصویر نه وباسي او که چانه وباسي دغه په اجازت په وباسي او بیا که په سوشل میډیا ورکوي نو دغه په اجازت کې هغه اجازت نه ورسره نو دی نشي ورکوي، دی نشي استیسیز استاد نه سټوډنټ نه هیڅ نه. نو بیا چې کوم دی دین علاوه دا خو چونکې د سکول کیسه شوله، په د سکول نه علاوه ته په بازار کې په دکان کې بل څه سیز دی نو ته د هر چا نه تصویر نشي استه او بیا ایون کولیګ دی ملګری دی
تا هغه نه تصویر وویستو، خو تا صرف هغه نه د تصویر ویستلو اجازه غوښتې، تا هغه نه د واتس اپ سټیټس او د سوشل میډیا اجازه خو نه دی غوښتې. نو ته که بیا په واتس اپ ورکې هغې ته به ځان له اجازه غواړې، که بیا ورته په فیسبوک ورکوم نو فیسبوک ته به بیا ځان له اجازه غواړې. نو دا داسې نه ده چې بس چې دی که نه لکه روان دریاب دی بس پکې لامبئ، څه دې وکړل هغه دې وکړل، داسې نه ده. لکه دلته کې څیزونه ډېر سټرکټ دي. بیا دې کې خصوصا کیسه هغه ټایم ورانه شي دلته خو چونکې د ښځې او د سړي باک نشته، خو دلته کې د ماشوم ولا کیسه به ډېره ورانه شي. ماشوم نه تصویر ایستل دا خو داسې جرم دی چې دې باندې 1 کال قید سزا ده او جرمانه چې کومه ده هغه د په جج چې کوم دی هغه په مرضی باندې ده چې څومره به تر جرمانه درته ښیله. خو بهرحال لکه 1 کال قید چې کوم دی په دې باندې سزا ده. دا زه به تاسو ته یو کیسه وکړم چې دا یو تقریبا 6 میاشتې 8 میاشتې سیبه کېږي چې موږ ته لکه ماته ایز ا پیرنټ زموږ د کیټه نه زما د نرسري د ماشومې د نرسري نه یو ایمیل راغی چې په پلانکي ښار کې دلته نه په بل فلانکي ښار کې د یو نرسري ماشومې نه یو چا تصویر ایستلی دی او هغه په سوشل میډیا خور شوی دی. نو دا تصویر دی او داسې څیز دی لکه هغه دا نوم وغیره نه ورکړي او تصویر هم نه ورکړي، خو لکه ولیکلي چې فار ایگزامپل تاسو داسې څوک معلوم وي چې هغه د ماشومانو تصویرونه خوري نو فورا ریپورټ کړي. نو هغه لکه یو تصویر خور شوی او هغه لکه داسې لکه هغه ټول هر ځای ته ټول ملک نرسز ته هغه فورا ایمیل لګلی وي چې لکه داسې چې کوم دی چې داسې ونه شي. نو دی وجنه لکه دلته کې د اسیز ډېر سختی ده پی، خو چونکې مونږ طرف ته خو داسې بدبختی ده په پاکستان کې پښتنو کې خصوصا دا سیز په پښتنو کې ډېر زیات دی. زه تاسو ته یو تاسو لکه ما وخت زیات واخیستو خو تاسو یو بل خبره کوم ډېر زما د شخصي تجربه ته وایم. زه چې په اماراتو کې وم ما سره مېلمانه راغلي وو، هغه د جرمني وو. نو بیا هغه چې کوم فیملی و هغه سره او پیر ورته وایي لکه موږ طرف ته خو نوکري کنسپټ خو دلته خو نوکر نه وي، هغه آیا ټایپ ته وی لکه بیسیکلی هغه هم لسی نه وي چې لکه هغه پیسو د پر نه وي، د صرف د لنګویج څنګه بچي هغه وړاندې زمانه کې وغیرہ ځای مای وي کنه هغه سټیپ بالکل د لنګویج د او پیر ورته وایي د لنګویج د پر د ساتینو هغه امریکن وي جنې ور سره هغه ور سره. نو الته کې مونږه په دې بیچ باندې هغه سره مونږه لامبو. نو اوس هغه چې لامبل نو اوس ما سره د انګریزانو جنکه ولاړ دي، نو اوس خو پښتنو ته د سخکاري هغه خو د خیال نه چې لکه د سره دي. اوس الته روان دي او درې وړو موبایلونه نیولې خپل کې خبرې سره کوي په وبو کې روان دي او بل ته وې د تصویر ته وبس ابل وې د انګریزانو د تصویر ته وبس هغه څه ته وبس. نو زه په دې وبو کې سو ورغلم ورې دي شو مې خدای مو غر کې خدای مو تبا برباد کې خدای مو مې په شرمونه مو شرمول یار دا څه کوي. بیا مې موبایلونه تر واخیستل او ویډیو تصویرونه مې ته ډیلیټ کړل. ما ویل کې یار لکه تاسو کوي سو نو دا لکه دا زمونږ د لکه الته نورم ډیر خلک وکړي خو بل چې نه کول پښتنو د په دا ورزخته شوی دی لکه دا ټیک ته په دې لکه کې دین له هم ما سره ما پرسنلی لکه ډیر پښتنو په دې سيزونو لیدل دي خو بهرحال لکه هر یو مثال نشو بیانولي. خو مونږه نه بازار ګورو نه هسپتال ګورو نه جنازه ګورو نه واده ګورو نه سړک ګورو نه کور ګورو چې چرته راته د چا تصویر څنګه ملويږي خلوي ته او بیا بغیر د اجازه نه ورکو په دا باندې په فیسبوک وی او په ټیک ټاک کې او په واتس اپ باندې وی به نور هیڅ تاسو نشو. سو دیر فور لکه مونږه چې کوم پښتني یو مونږ مې به چې د پرایویسي نه خبر نه یو خبر مونږ دینه خبر نه یو چې د پرایویسي هم څه سیز دی. بالکل دا مونږ په جوائنٹ فیملی کوم د کیسه کړي و د پرایویسي ډېر اهم سیز دی. نو مونږ پښتنه د بد مرغه لکه دلته کې خو ته د بلچا دفتر ته لکه چې دلته افیس کې ماستر بل سړی ناست چې وزمه دغه ته ته د دفتر د بهر وزه او لکه زه تاسو لاک لکه زه خپل دفتر لاک کوم د سنه چې لکه زه بهر وزم ورسوم ته زما بل سړی زما د افیس کې ناست وي خلک د سینه کې لکه دا خلک بدم نشماري او خلک وایي چې د پرایویسي لکه د غیر موجودګۍ کې وزل ته نه ناست نو د څه لکه او نو دا د تصویرونو او د دې حواله سره هم بیا تاسو ته معلوم می چې یو ډیر مشهور کیس شیو د 2012 کیس دی په کوهستان کې. نو هغه کې یو الک چرته ګډا کړی و او ورسره چې کوم د درې څلورو جنکو سندري ویلې وی بیا هغه د افضل کوهستاني په نوم باندې هغه کیس ډیر مشهور وو. هغه د الکان ورور د کچ هغه الکان هم بیا مړ کړل جرګي او هغه جنکې هم مړ کړی او بیا هغه الک د اساس هایلایټ کو. نو په دې یو ویډیو باندې شپږ وکتلونه بیا غینه پس هغه دښمنی او بیا نورم بلکې بلا یو سیریز وو د قتلونو. نو ډیر غټ لکه هغه باندې قتلونه وشول په یو ویډیو باندې. نو دا ویډیو هغه دې لپاره خو نو جوړ کړی خو دا د بل چا لاس باندې لګیدلی او هغه بیا به اپلوډ کړی و فیسبوک ته اسی شته. نو هغه نه بیا کیسه جوړه شو. نو دی وجنه لکه دا مونږ ته ډیر ضرور دی په دې خبره په هدل چې دا د خلکو پرایویسی دا د خلکو لکه ستا په ژوند کې زما هیڅ کار نشته
او تا نه تصویر ایستل دا جرم دی، او او بیا ستانه تصویر ست د اجازت نه بغیر جرم دی، او هغه بیا خورول دا غینه دوګونه جرم دی. او نو لکه دلته او الته کې دغه فرق دی، او دلته دی وجنه پدې باندې مسلې هم کم نه کم دی، حکومت هم پکې اکټیو دی، خو خلکو کې خپل هم سړیتوب شته. دا ټیک ده. زمونږ مسله دا ډاکټر صاحب چې موږ خو لکه پښتانه خاص کر موږ د پښتني معاشري خبر کوو، زمونږ کتون کې اوریدونکو لري خپکیږي نه، دا زمونږ د معاشري هغه بد نما مخ دی چې دا زمونږ په ټوله دنیا کې موږ شرمایي. ګوره موږ نه په پښتو باندې یو، لکه دا خو د پښتو د کلچر هم خلاف ته چې تر چانه په پټه باندې تصویر وباسي ویډیو جوړي، یا دا کمزوري ده یا هغه په دې حالت کې دی چې هغه پرده هغه ته پکار ده، ته په د پردې چولو په ځای باندې هغه نه ویډیو کې خوري دنیا ته لګړې. نو دا د اسلام هم ډېر سخت خلاف ده، د الله حکم هم پدې کې داره، او چې پرده پکار ده پسړه چول پکار دی. تاسو ته واقعیا یاد ای حضرت عمر رضی الله عنه چې کله خلیفہ وو د مدینه په کوڅو کې ګرځیدا، نو چرته د یو کور نه د میوزیک आवाज راوته یا څه غړا یا څه چې بارل، نو هغه په دیوال ورخاره شو، نو سړی دی چې تاسو کې نو هغه ورته وی دا خو کزه چې ارڅ کوم هو تاسو کې ته خو لکه خلیفہ یې د وخت، او ته په دیوال باندې راوړی اول خو دوه په دروازه پر راغلی وي، او که په دروازه په دیوال خو راتل جوړمو په دروازه راتل پکارو کنه دا نو نو زما په اندرونی معاملې کې تعلق دخل اندازي کې او زما نه منه پرده درکې، یعنی دا خو لکه او سم د ستیروان شو خبره پاتې کړه. د دین علاوه په قران کې موږ ته لکه څومره احکامات دي، نو موږ نه شریعت فالو کوو اسلام، نه موږ پښتونولي فالو کوو، نه په پښتونولي باندې ټینګ ودرېږو او نه اسلام منو، او دا غي د وجنه زمونږ پښتنو ته ډېری غټي مسلې دي. او منګه په ټوله دنیا کې لکه بیا کم چې ښه خلک دي تعلیم یافته پوهه خلک دي دا غو د لاسه الکه دې خلکو د لاسه اغي هم په یو بدنام دي غریبانو نه لکه مطلب فیس کول نشي. ډاکټر صاحب لکه مونږ زمونږ په معاشره کې دا سیس د ډیر مخکې نه منګ عملي دي کله چې دا موبایل نو سوشل میډیا نو، نو زموږ په دې علاقو کې دي کیسونه بکیدل په سکولونو کې د الکانو تصویران استل یا د جنکو نه د وړونه، او پاغي باندې باقاعده مرګونه شوي دي، دا واقعیت شوي دي. دا وسم ممکن دي خو چونکې دا سوشل میډیا دومره عامه ده چې څوک شاید یا بد نه غني او یا به بد غني، خو موږ ته پته نه لګي. نو د دې په پښتنو کې اوس د دې لپاره سره وخت هم پکار دی، موږ د خلک څنګه پوهګو خپل ټونه مونږ خو دې داسې چل دی کنه چې لکه دا زه تاسو ته یو بل ډېر دلچسپه خبر وکم. اوس په دې سوشل میډیا باندې دنیا جهان پښتني جنکې هم دي چې هغوی په ټیک ټاک او په یوټیوب او په دې ټولو سيزونو راځي او خپل ځین لکه خپل چې هغه څه هم هغه ته وایي کنه لکه هغه کوي چې هغه زموږ عام په معاشري کې لکه موږ پښتونولۍ کې هغه ته خلک ورو، خو بهر حال لکه دا د هغه خپل خوخه د هغه خپل پرایویسي د چې هغه څنګه چلی کنه لکه دې کې موږ کار نشته دا، خو زه دا وایم چې هغه باندې زموږ کار لرو، او لکه موږ په هغه کار لرو چې کوم ځای کې موږ ته کار نه دی لرل پکار، او خو چې کوم ځای کې کار لرل ته پکار دی الته نه لرو. دا ټیک ده چې کوم ځای کې مونږ ته د پردي سړي تصویر نه دی اخیستل پکار، څوک چې په خپل خوري هغه باندې مونږ کار دي چې دا نه دی خورول ورته پکار، خو دا ته چې د پردي خوري دا نه دی پکار، بغیر اجازه دا نه دی پکار بغیر اجازه نه، نو هغه مونږ وي خیر دی، خو دا چې کوم بل طرف ول دی دا مونږ وي تا یعنی موږ ته د خپل دنیا او د پردي آخرت ډیر غټ فکرې او او دا وي خپل بد ډول مینځي په پښتو کې وایي کنه خپل بد دا موږ لکه زه خپل جی لکه د پښتو او پښتونولۍ یا د کلچر زه ډیر زیات د دې فیور ولا سړی یم، لکه زه خپل غواړم چې لکه پښتانه ډیر درنه خلک وي او درنه دي پښتانه لکه تاریخي تور باندې پښتانه ډیر درنه خلک پاتې شوي دي، لکه مونږ دی وجنه لکه د عزت خبرې د حیا خبرې د غیرت خبرې دا مونږ کو رحمان بابا یو ډیر مشهور شعر دی هغه وایي چې کما ناوي چې په خپل خيستا نوي کما ناوي چې په خپل خيستا نوي څوک به څه کاندي خایس د مور او نیا او نو مطلب دا کوم ډیر وو چې زمونږ په نیکونه شاملور او زورور او غیرتمندو، خو ته څه د دې هیڅ مطلب نشته، د هیڅ مطلب نشته بالکل. مونږ څنګه یو لکه مونږ د عزت او د غیرت او د حیا خبرې چې کوم هغه د تیرو خلکو کوو دا ټیک ده، اوس مونږ سکو مونږ لکه دا ټول سيزونه د مونږ چې کوم دا عملونه کوو دا د دې غیرت او د حیا او د دې سيزونو برخلاف دي. دا صحیح ده، لکه مونږ په دې سیس باندې ګوره بلیک میلینګ خلک کوي، او تاسو سره به د یو جینې تعلق وي، تاسو سره به د یو ملګري تعلق وي، هغې سره به تاسو تصویرونه ایستلي وي، ستا به هغې سره پرایویسي شریکوي، ډېر شیرونه به وي، خو اوس د هغه سره ستا ورانه شول بس بیا ته په هغې باندې بلیک میل کوه. نه په فیملیز کې ډاکټر صاحب په فیملیز کې ګوره ستا په فیملیز کې څوک به واده ته راغلی ستا خادۍ ته به راغلی، په واده خادۍ کې خو زمونږ عموما
داسې بیا لږ داسې شي چې ډېر لرې رشته دار هم اکثر کورونو ته دننه ځي. او دا هم ډېره غلطه او خبره ده. خو د واده په واده ښادۍ کې او په غم کې عموما م، زمونږ لرې رشته دار چې هغې نه د کور ستر امن یې هغه هم کور ته ننوځي. یعنې په دغه وخت کې دا داسې یو حلال غونته کار ګڼي، او ګڼه ده او ډېر خلک دی نو دا هم پکې ننوځي. ظاهر خبر د موبایل دور دی، کم کم سړی به ته به چې موبایل آف کا بند کا، او موبایل د نیوسونو طریقې دي. د دې وجې نه لکه په دې شادي هالونو کې عموما اوس موږ په واده دوو کې زه شریک شوم، نو عموما زنانه یو زنانه پکې باقاعده اعلان کوي چې بھائی ګورې موبایل به تاسو نه راخلئ، خو په خپله باندې د هغې واده ریکارډینګ په پروفیشنل کیمرو باندې کېږي. یعنی د هغې کور نه د زنانو نه علاوه خو دې واده ته نورې زنانه هم ډېرې راغلي که نه، دا هم یو غلط کار دی م، چې تا خپل واده ته پروفیشنل ویډیوګرافر او فوټوګرافرز راوستي دي او هغه نه ټول واده ریکارډینګ کوي. دا واده دا ویډیوز تصویران په هغه فیملی کې هر چاته لېږلی کېږي. نو د پردي سره چې کوم مېلمانه راغلي دا هم یو غلط کار شو، د هغې تصویران هم دا پکې دي او ویډیوز. مونږ طرف ته خو چې داسې چل دی که نه د پرایویسي د کیسه کو دی کې یو ډېر دلچسپه خبره ده. ما څو میاشتې مخکې په بي بي سي باندې ریډ کړې وه. دا یو واده تصویر و دلته د انګلینډ دا و. نو هغې کې چې فیملی والا کله خپل تصویر ګروپ تصویر وویستو که نه، او نو کله چې بیا هغې سره نومونه لیکل نو هغې کې یو سړی و چې هغه ناپېژندګلو و. ها نو هغه حیران شول چې دا څوک زموږ د واده ته راغلی. ټول یو بل خپل کې تاسو کوي دا ستا مېلمه و، دا هغې طرف والا په دې طرف والا و. نو هغوی سره پوه نه شول چې دا څوک و. ها نو بیا یې چې دی سړی فیسبوک ته هغه ریکوست وکړو چې دا سړی موږ سره پیدا کړه. نو هغه فیس هغه ورسره فیسبوک چې کوم دی هغه سړی پیدا کړو، هغه سره کنټیکټ وکړو چې لکه ته زموږ واده ته څنګه راغلی وې. ها هغه وی چې یاره زه خو د ستاسو د خوا کې یو بل واده و، زه اصل کې هغه ته انوایټډ وم، خو چې زه راغلم نو دغه ځای کې هله ګوله شروع وه، نو تصویر و او څیزونه زاړو چا پوه نه کړم په کیسه. خو دغه ته ورغلم، پردي واده ته ورغلم. لکه دلته ګوره خلک سړی چې کوم دی که نه هغه نه کنه کېږي ډایرکټ او یا څوک اوس نشته راغلی. خبره ما په دې پورې وکړله، خبره به زموږ طرف ته شوه خو لکه هېڅ پته نه لګي. دا خو ډېره ښه ښکلې خبره دې وکړه. په دې باندې هم یو بل پروګرام کوو چې زمونږ خو په دې علاقه کې داسې ځوانان شته چې هغه د شادي هالونو ودونو ته ځي او هلته فري روټۍ خوري، پوره ګروپ ځي او ډېر په ښه ځای کې کښېني. او دا د دې لپاره چې نه مې هغه پېژني نه دا، او ځان بس دلته خو ګڼئ 500 300 400 مېلمانۍ. نو باقاعده داسې خلک موجود دي چې هغه د شادي حال د روټۍ د خوراک دپاره باقاعده بغیر دعوته ورنوځي. دا یو بل واپس په خپل ټاپک ته راشو جی چې زمونږ په دې پښتنو کې بیا زیات افیکټیز چې کوم دي که نه، لکه دلته چونکې ماشومانو باندې ډېر زیات فوکس دی. ایون زه تاسو ته دا هم انټرسټینګ خبره وکړم چې دلته د خپل ماشوم تصویر هم په میډیا باندې بار بار شایع کول چې کوم دي که نه دا هم الاؤډ نه دي. ایون لکه ته خپل ماشوم تصویر ایون بار بار نه، لکه یو ځل هم الاؤډ نه دي، لکه چا ورپام شو ها الاؤډ نه دي. او نه ډاکټر صاحب زه تللی وم سریلنکا ته 2014 خبره دی، یو افغان ډیلیګیشن بوله هغه دلته ایډوایزر ما اګریکلچر اریګیشن او لایف سټاک دپاره ان آر ایم دپاره. نو موږ سریلنکا ته په ویزټ تللي وو، هلته مو څه ګوډ پریکټسز د اګریکلچر کتل. نو سګیري یو مقام ته لاړو، داسې یو ټوریسټک سپاټ و بهرحال. نو هلته کې یو یورپین به وایي ګوره چې چېرته کوم ځای فیملي وه، نو هغې سړي یو ماشوم زوی و یا لور وه، ماشومه وه بالکل په اوږه یې کېنولې وه. نو زما ډېره زیاته خوښه شوه، ډېره ښایسته ماشوم و، ډېر ښایسته. نو د هغه نه ما تپوس وکړو، ما زه د دې ماشوم تصویر اخیستی شم؟ نو ډېر سټرکټلی زه منع کړم نو پلیز نو پلیز. نو مطلب دا ما ته اندازه وشوه خیر چې ما اجازه دوختو که تصویر کیمره را سره وه، وخت کې خو د سمارټ فون خو خو لکه کیمره هم را سره وه، نو خیر چې تصویر مې ترې نه دی اخیستی. بیا د هغې نه پس دغه شان نور واقعیت ما ځای په ځای ولیدل چې خلک ډېر سټرکټلی منع کوي. یورپین امریکن د خلک چې د ماشوم تصویر به نه وباسي د چا نه، نه به وباسي. دلته ایون خپل ماشوم نه هم تصویر چې دی که نه که ته وباسي په ته په میډیا به نه ورکوي. خو زموږ په معاشره کې بل صورتحال دی که نه، دلته په پښتنه معاشره کې دا چل دی چې ستا سره ماشومان روان دي، بل سړی به ورته وایي اله ماشاءالله ډېر ښایسته ماشومان دي تصویر دې وباسم، او موږ وایو ها زه وباسه تی انکل دې تصویر وباسه، لکه موږ هم د افر کوو که نه. نو په دې باندې لکه دا ټیک شی نه دی، نه لکه زموږ دا پروګرام لکه د دې مطلب هم دا دی ګوره موږ پښتنو ته دا څیز وایو ګوره لکه خپلو ماشومانو نه خپل هم تصویرونه مه وباسئ او خپل هم په سوشل میډیا مه ورکوئ، او که وباسئ بیا په سوشل میډیا کم از کم مه ورکوئ، خلکو سره یې مه شیر کوئ، او بل څوک هم مه الاؤډ کوئ، اجازه چلول بل چاته هم اجازت مه ورکوئ چې ستاسو ماشوم نه به تصویرونه وباسي. لکه دا ټول څیزونه ایون بل چاته خپل ماشوم اخیستلو ته هم مه ورکوئ، لکه تاسو والدین یې خپله اخلئ خپله یې کیر کوئ خپل څیزونه، لکه بل چاته ایون لکه دلته ته پردي ماشوم ته لاس هم نشي وروړی. دا ټیک ده. دا خو بیا یو بل موضوع ده چې لکه دې باندې خبرې به کوو ان شاء الله. بل چې کوم دي زموږ طرف ته موږ چونکې دا خبره کوله چې زموږ طرف ته چونکې د ښځو ایشو ډېر سنسټیو دی،
اوس داسې بدبختي جوړه ده، داسې لکه ګوره ښځې ایون چې بېله لاړې شي په بازارونو کې د خلک تصویرونه وباسي او او بیا خلک د ویډیو جوړوي، بیا یې خپروي او بیا یې چې دې تبصرې پې کوي، بیا کمنټونه پې کوي او بیا یې چې دې کنه مذاق جوړوي دي، دا ټیک بیا ده. ماشومان خو لکه د هغې نه هم زیات بېوسه دي. نو دې وجې نه دا یو ډېر روان، لکه مونږ صدقه جاریه ورته وایو که نه، دا صدقه جاریه نه ده چې هغه اپوزیټ وي که نه، ګناه جاریه دی. خو په دې حواله لکه ډاکټر صاحب زه یو خبره کول غواړم، زموږ پښتنې زنانه عموما خاموش طبعی هغه داسې یو ګرایي ویني ځان پې خاموشه کوي. خاموشه کوي. او پنجابیان ډېر تکړه دي، هغه سټریټ فارورډ سړي ته خبره کوي. نو زموږ خویندو ته موږ دا خبره هم کوو په دې پروګرام کې، کوم چې هغه زموږ جی کتونکي دي او زموږ وروڼه هم چې هغه دا پروګرام ګوري چې هغې خپلو زنانه هم په دې خبره پوهېږي. که تاسو فرض که داسې څوک ووینئ چې ستاسو نه څوک تصویر وباسي، ستاسو نه څوک ویډیو جوړوي، تاسو شکمن شئ په چا باندې موبایل یې ته نیولی دی، نو فورا هغه ته په سترګو کې سترګې اچول پکار دي، فورا هغه ریپورټ کول غواړي، فورن اکشن کول پکار دی. اکشن اخیستل پکار دي، بیا خلک ټیک شي. او بل په ودونو ښادیانو کې هم هغه فیملیز چې هغې د تصویرانو خو ظاهره خبره ده ټول خلک خپل ښادیان ریکارډ کول غواړي، نو پکار هغې له دا ده چې هغه که فوټوګرافرز راولي نو چې اعلان وکړي خلکو ته چې تاسو کم زنانه تصویر اغستل نه غواړئ، زموږ تصویرونه بدلته کې فوټوګرافرز الي، نو تاسو پرده وکئ. زموږ په زنانه پرده کوي، ابایا کی بورقه کی، خو په واده ته چې لاړ شي نو په حال کې خو هغه کوزي کی، نو پکار ده چې هغه اعلان وکړي چې بھائی موږ دلته فوټوګرافي کوي، کم خلک تاسو کول نه غواړئ تصویر، نو تاسو پرده وکئ. او داسې نه چې واده د شروع نه واله تر د اخر 3 غنټو پورې فوټوګرافي روانوي. پکار ده چې د فوټوګرافۍ دپاره یو خاص سیشن مقرر کړي 15 منټ 20 منټ، ها، چې هر وخت فوټوګرافي نه چې خلک په هغه ټایم کې خپله پرده وکړي، او چې کوم د واده کور دی هغه د خپل واده د الګ د ناوې یا چې کوم د هغې کور فیملی خلک دی، خویندې وروڼه دي، مور پلار دي، هغې سره د فوټوګرافي وشي، خو چې عام خلک د دې نه بچ شي. زموږ زه په چې ودونو ښادیانو کې فول ټایم فوټوګرافي روانوي. زه چې اوس لکه دغه ودونو خبره کوي، لکه دا دومره دی عام زه اوس لکه د ګرمیانو کې یو ټریننګ لاړ وم دلته اولم یو بل سیټي دی هغې ته. نو چې کله ټریننګ ختم شو نو اخري سیشن چې کوم و هغه چې وشو، نو بیا وی چېرې ګروپ فوټو هغه وایستو، وی چېرې دا به موږ ټولو ګروپ ممبر سره شیر کوو. او بیا وی چې اوس بل ګروپ فوټو مونږ وباسو چې هغه به مونږ په خپل ویب سایټ ورکو. څوک چې خپل ځان الته لکه خودل نه غواړي، خودل نه غواړي نو هغه تصویر نه وځي، ټیک ده. نو چا چې نه غوښتل هغه ته ووتل. دا ټیک نو ده. لکه دا سیز لکه دلته کې ایون لکه هغه افیشل تصویرونه هم لکه په دې طریقه اجازت باندې کیږي، په اجازت د باندې دې کیږي. حواله باندې ډاکټر صاحب ډېر واقعیات دي، زما سره خپل هم واقعه شته د یونایټډ سټیټ ډپارټمنټ اف اګریکلچر په سایټ باندې ما تصویر لګېدلی و، نو ما هغې ته ایمیل وکړو، نو ما خو د خوشحالۍ اظهار وکړو چې ګوره زما هلته تصویر لګېدلی، خو هغې زما ته ایکسکیوز وکړو چې که ته خفه چې تصویر موږ لر کړو، موږ ته دا میلاو شوی پوره ریفرنس یې راکړو چې چا راکړی زموږ د پروجیکټ نه تللی ظاهره خبره ده. نو ما ورته وویل چې نه نه زه ډېر خوشحاله یم او دا یې لګېدلی، اوس هم شاید تصویر لګېدلی. بهرحال ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام ټایم ختم دی، موږ پوره ټایم اخیستی دی، زموږ کتونکي اورېدونکي به شاید په دې خبره زموږ سره اتفاق کوي چې هغې به په خپله هم احتیاط کوي، او چېرته هم چې داسې موقع راځي نو د هغې به نیوکه کوي، خبره به کوي، او داسې واقعه به پېښېدو نه ورکوي. زما عموما ایریږي، زه هر ځل وایم چې زه خپل کتونکو اوریدونکو ته دا خبره کوم چې دا پروګرام تاسو لایک هم کوي، دا چینل سبسکرایب کوي زمونږ تت رنګونه چې کوم نوم دی، او دا لینک د خلکو سره شیر کوي، دا د خیر ښېګړې خبرې دي، زمونږ د کورنۍ دنده خبرې دي، په یو بل سره به یې حل کوو. نو دا مې درخواست دی چې تاسو دا چینل سبسکرایب کوي، دا ویډیو لایک کوي، ویې ګورئ، او که تاسو موږ ته څه کمنټ راکول غواړئ، تجویز راکول غواړئ، نو هغه موږ ته په کمنټس کې ولیکئ چې موږ په هغې باندې مخکې پروګرامونه ډیزاین کړو. ډاکټر صاحب زما په خیال اجازت به وغواړو د خپلو کتونکو اورېدونکو نه، د الله په امان. د الله په امان.